بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چاوی په افغانستان کې 52 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2023 کال کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه بشري مرستې ترسره کړي دي. بحث دا چې په هیواد کې بشري وضعیت څه ډول ده. د دې کړکېچن بشري وضعیت رامنځته کېدو مسؤل څوک د امریکا که پر خپله افغانان تر کومې کچې په هیواد کې اقتصادي او بشري وضعیت د امریکا په لاس خراب شوی او نن یې د مظلومیت بیه خپل افغانان پرې کوي. څه باید وشي تر څو له دې بشري خراب وضعیت څخه وژغورل شو؟ سلام وختم په خیر. زه حمیدالله لال زوی یم او تاسو له بریا څخه محراق ګوره یم. دا اودیو ته ورته ګڼې خبر دی چې په نن بحث کې به یې پوښتو. په بحث کې را سره د پخواني حکومت د پارلمان د تفتیش رئیس شاپور حسنزوی صاحب میلمه شوی ده. حسنزوی صاحب تاسو ستړي مه شئ، بخیر راغلی. الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د افغانستان ولس ته وړاندې کوم. کور دی ودان. حسنزوی صاحب علیکم السلام. پیل له دې نه کوو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره یو چاوی په افغانستان کې 52 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. لومړی راځو پر همدې نظر اچوو د دوی دغه راپور څه ډول دی د افغانستان په تړاو؟ د افغانستان په تړاو خو ملګرو ملتو یو وخت هم درست راپور نه ده ورکړی. د 45 کاله کېږي چې د ملګري ملتونه په افغانستان کې دي. دا ټول لانجې ملګري ملتو موږ ته راپېښ کړي دي. دا د موږ په وطن کې چې اوس دغه څه را مخته دي د 45 کالو د دې ټول محصول ملګري ملتونه دي. خو وخت نه وخت دوی د ادعاګانې ترسره کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت که رامنځته شوی ده پړی هم پر افغانانو اچوي، وایي دې حل لارې باید پلټون شي. ګوره افغانان د دې مسؤلیت نه لري یا پړه په افغانانو نه سو راچوی، ولې چې ملګري ملتونه د دوی پالیسي دا ده چې موږ همدغسې غربت سره مخ کړي، همدغسې ګوره تیار نظامونه یې راوستل په موږ هم دوی چپه کړي. دا هسې خبرې دي، دوی راپورونه درست نه دي صاحب. ما په ریاست کې کار کړی دی د تفتیش. دا دوی چې وایي چې دومره خلکو سره موږ مرسته کړې ده، دا ټول دا دروغ دي. دا ټول نه حقیقت نه لري صاحب. دوی چې دا دلته کوم کسان دي کارمندان دي دا ټول دوی سره جوړ دي او دا راپورونه دوی یو هم درست افغانستان بانک ته وسپارل کېږي او بیا د حکومت په مرسته ورسول کېږي خلکو ته. افغانستان بانک ته سپارل کېږي د دوی پر خبره. دوی په خبره خو ما څه درته ویل که نه چې ټوله معامله دوی لاس کې ده. کله چې ملګري ملتونه موږ نه قرار شي افغانستان غریب هیواد ده چې کومې شتمنۍ کوم څه چې افغانستان لري فکر نه کوم چې نورو ملکو کې دغسې څه لکه موږ سره چې دي دا نه غواړي دوی چې موږ دا خپل پرمختګ وکړو صاحب. یعنې دې ته هم نه پرېږدي؟ نه پرېږدي. څه پلټلي څه غواړي؟ ګوره زه درته وایم چې دا 45 کاله کېږي موږ چې دا دوی سره په غم اخته کړي افغانان تر خپل منځ کې که نه. دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. هغوی وایي چې پرمختګ یې وکړو چې نن سبا دا تاسو سوچ وکئ په 2 برخو کې جنګ ده اسلامي هیوادو کې. زه چې پیدا سوی ما فلسطین او افغانستان دلته جګړې روان دي. دلته جګړې روانې دي او دوی روانې کړي دي صاحب. دا چې وایي ملګري ملتونه دا خپله ملګرو ملتو په د افغانستان او فلسطین کې جنګ روان کړی. دوی غواړي چې دا 2 ملکونه باید پرمختګ ونه کړي. ولې کله چې اعلامیې هم خپروي نور ادرسونه یې هم ملاتړ کوي، غربي هیوادونه یې هم ملاتړ کوي چې دا څه حقیقت لري؟ وصیب غربیان خو خدا غربیان جمع ناټو خدا یو خبره ده که نه. تاسو ګورئ چې مخکې چین او روس چې کله رایګیري کېده د امنیت شورای امنیت باندې هماغه 2 هیوادونه چې 2 رایې وي او نورې ټولې رایې دي هماغه دي. ملګري ملت هم امریکا ده او امریکا هم ملګري ملتونه دي. دا ټول سره یوه خبره ده صاحب. یعنې دا یوازې د غربي هیوادونو لپاره جوړ شوي دي؟ دا غربي هیوادونه دي چې موږ غواړي چې پرمختګ ونه کړو، خو دا ټول د دوی یو ګروپ ده که نه مافیا ګروپ ده. کله چې د بشر حقونو سازمان نوم ورکول کېږي دا د چا لپاره؟ بشر یوازې غربي هیوادونه دي؟ ګوره بشر افغانستان کې بشر چیرې چې افغانستان ته د بشر په نظر وګوري افغانستان کې دي څه چې دا 45 کاله جګړه روان ده بشر دی. موږ سره د افغانان د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه. ته بیا وایې چې بشري کی حقوق ولې ورته نه کتل کېږي؟ دا خپله فرصت مو خپله افغانانو برابر کړې ده؟ نه
افغانانو نه ده برابر کړی. بعضې هغه افغانان دي چې مخکې مې ویلي په تلویزیونو کې چې لاس 15 دي موږ هغه دي پلورونکي چې افغانستان پلوري او راپلوري، او بل ملګري ملتونه نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان خلک چې څومره ذلیل کېږي، چې څومره ناورین د ولګي د هر څه چې رامخ کېږي، د ټول مسؤلیت د بشري د هغه ده ملګرو ملتو. دا خو ګوره موږ افغانان خو اوس دی نه چې پخوا زمانه ده نه پیږو. دا 45 کاله اور هم دوی بل کړی صاحب. دا خو دوی دا ډول راپورونه نشروي که حقیقت لري هم وي، ولې موږ تاسو په هیواد کې اوسېږو، وضعیت ګورو، خلک ګورو، د خلکو مظلومیت ګورو، په هیواد کې اقتصادي او بشري وضعیت څه ډول ده؟ ګوره که چېرته موږ ملګري ملتونه پرېږدي که نه، په دغه هیواد کې هر یو انسان به تر وګوره ماشاءالله د چیز سره مخ شي چې هغه سره به هر کورنۍ سره به یعنې که لا شل نه خو یو 15 مزدوران به له خارج نه دوی سره کار کوي، هرې کورنۍ سره. موږ دومره زیرمې، موږ دومره څه لرو په دې وطن کې، خو همدغه ټول هم دوی رامخکې کړي. دا چې اوس وایي چې 52 سلنه بشري مرستو ته اړتیا لري، 100% اړتیا لري. سلو کې یعنې 95% افغانان بشري مرستو ته بېروزګاره دي، کار نشته، خو همدغه ملګرو ملتو بېکاره کړي. دا خو د په افغانانو نه وراشي. جګ جوړ حکومت یې راشي صاحب مهربانه او لاسوهنې کې وکړي، اورې ایسته یې راچپا کړي. حسن زوی صاحب ملګري ملتونه یې غواړي، دوی کوښښ ورته کوي، افغانستان د افغان حکومت ورانولو لپاره کوشش کوي. د هر یو دا 45 کاله چې څومره حکومتونه راغلي ټول هم دوی چپه کړي دي. دا دوی چپه کړي دي، د چا په وسیلې چپه کړله؟ دي ما وایي تا یو 15 اجنټان دي د افغانانو، د دې خوله چپه سوي. اوس خو دا خلک هم په هیواد کې شتون نه لري. هیواد په حکومت کې د حکومت پر خبره چې ټول شموله حکومت هم دی، امنیت هم راغلی ده، بشریت به هم دلته شتون نه لري. باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ټول په خوښه وي او کار فرصت شتون وي، دغه خلک ډلې ډلې ځوانان چې روان دي دا پر خپل کور کې پاتې شي او دا وضعیت رامهار شي. ګوره صاحب چې تا ما ته هلته د پسه غوښه راځوړنده کړي، ما ته صابو او دال خوند راکوي، خو تا ورته لاره خلاصه کړه. څوک د امریکا ته بوتله، څوک د لندن ته بوتله، خو همدغه ملګري ملتونه دي که نه. اوس چې لندن ته ته ځې صاحب ته نه شي خوشحاله ورته که نه، هغه وایي چې افغانستان څه کوم ځم. هر یو ځوان یې په دې فکر اچولی، د موږ فکرونه یې ګډوډ کړي، د موږ هر څه سیسټم دوی ګډوډ کړی ده، یو نه د ټولو افغانانو یې ګډوډ کړی. دا وګوره دا 45 کاله چې اوس کې موږ کې دا نظامونه بدلېږي را بدلېږي، دا یې څوک بدلوي؟ او وایي دوی که نه چې ام شموله نه ده، ام شموله نور چیشته وایي چې هغه پخواني ترهګر راشي بیا هغې ته ام شموله وایي. دلته خو ما تاجک ورور ولید، ازبک مې ولید، هزاره مې ولید، پښتون مې ولید په ادارو کې، هغه ټول شتون لري. یعنې هم شموله څه معنا چې هغه غله راولي هغې ته هم شموله وایي. د غربي په اسلام دغه ده، د غربیانو په اسلام دغه ټول شموله دې ته دوی ټول شموله وایي. دا خو دوی سره هغوی سره یو دي که نه، ټول شموله نور څه. دلته خو ما اوس وکتل، ما خو کمبوته یې ونه لیده، کمبوت مې ونه لید. دا څه هم شته. تاسو راغلی کابل ته، راوګرځېدلی، خپل کور ته راغلی، تاسو وضعیت ولیدلو، خلکو مظلومیت ګورئ، خلک څه ډول ژوند تېروي؟ ګوره ما خو درته ویل چې موږ په عموم کې ټول افغانان مشکل سره مخ دي. داسې نه چې اوس یو تعداد فقر سره مخ دي، مشکلات دي، صحیح ده، کاروبارونه یې موږ سره ټول را جوړ شي، څوک یې را جوړ کړي بیرته بیا سره ګډوډ شي. ولې ګډوډېږي؟ ستونزه چېرته ده؟ ستونزه خو ملګري ملتونه دي که نه، هغوی خو اوس لاسوهنه هم نه کوي. ته څه وایې لاسوهنه نه کوي؟ حکومت اجازه نه ورکوي. ګوره دا څومره روپۍ موږ ته راغلي او د ملګرو ملتو له هغه نه دا دلته چې کوم کسان ورسره ناست دي دا موږ افغانان دا هم ورسره د اغلا په هغه کې شریک دي. ته ما ته د ملګري ملتونه وښایي چې 52 سلنه 8 میلیونه خلکو سره چېرته مرسته کړې؟ ته خو یې راوښایي، 1 میلیون خو یې راوښایي. په میاشتو کې راځي افغانستان ته وسپارل کېږي، ولایتونو کې خلکو ته وسپارل کېږي. خو ته یې راوښایي 1 لک راوښایه، ځه 8 میلیونه پرېږده. کله چې دا ادعا هم کوي، وایي چې
سرپرست حکومت باید سرپرست حکومت په لاس ونه رسیږي. حکومت هم وایي چې دلته راځي یوازې موږ امنیت نیسو او دغه مرستې ویشل صاحبه کیږي. مهربانه دا کومې انجوګانې چې دي دا ټول غله دي د غلو په لاس پیسې ورکوي دغسې را فلټر کوي او بیرته یې باسي. ته 1 میلیون افغانان راوښیه چې دوی مرسته ورسره کړي دا ګز او دا میدان یعنې نه دی کړی اعدام مې کوي چې کړی. خو سرپرست حکومت وایي چې موږ امنیت ورته نیسو دا مرستې رسیږي. خو هغه خو یې صرفي نظر کړی که نه د سرپرست حکومت چې په تا یې نه کوو په خپله یې کوو. نړیوالو ته راپورونه ورکوي چې موږ 8 میلیونو خلکو سره مرسته کړې 1 میلیون یې راته وښیه 1 میلیون هغه ته ورته بخم. دا خو هسې تر وګورئ منافقت روان ده د ملګرو ملتونو افغانانو سره. ما ته ته د 1 میلیون وښیه زه دا 8 میلیونه یې ده تایید کوم زه یعنې نه دی کړی. دا چې مرستې هم نه کوي حقیقت څخه لرې دعاوې هم ترسره کوي. څه باید وشي دلته باید موږ پخپله څه وکړو افغانان څه وکړو. موږ افغانان باید دا وکړي چې دغه خارج ته تللي دي دا خارج سپین ږیري مشران دي دا راشي نور د توبه وباسي په نسو او توبه او دغه سرپرست حکومت دې پرېږدي هغه د امنیت راغلی لالزوی صاحب امنیت راغلی شهیدان نسته زخمیان نسته 14 ولایتو کې امن ده. که چېرته موږ دغه زموږ خارج ته تللي دي که نه دغه خارج نه چې اوس سور ور را جوړوي دا که په خپل کور سي زه تاسو ته ګرانټي در کوم چې په 5 کالو کې هر یو افغان له مشکلات نه خلاص ده. که هغه لندن ته تللي کاناډا ته تللي امریکا ته تللي کران نغله زه تاسو ته جرمانه در کوم. دوی چې راسي ځان سره څه راوړي څوک چې راسي دغه تاسو چې یادوئ چې پخواني که افغانان چې تللي دي سوداګر چې تللي دي ګوره خبره خو دې خوا مه کوو دا اوس چې تللي ده 15 مشران دا وطن پلورونکي دي دوی اوس تېښته راډزېږي اوس مقصد یې څه ده. ته څوک غواړې چې راشي؟ زه ټول مشران غواړم چې اتې پېژنې هغه مشرانو ته وایم چې راسئ د خدای په لیاز. دا کسان نه غواړې؟ دا نور کسان نه غواړې؟ کوم نور کسان؟ ته چې وایې وطن پلورونکي دي خو دا وطن پلورونکي دي چې نه راځي دلته امنیت شته سیابه ته چېشته اوس راجنګېږي د ملل متحد په خوله د امریکا په خوله یا د برطانیا په خوله دلته اوس څه شی دی مشکل کوم ځای کې ده چې ته اوس راجنګېږي مشکل راته وښیه. بیا به واک غواړي چې به غواړي حکومت کې به ونډه غواړي واک خو بیا واک درکړم دا چې څه دې وکړه بس دې نه ده چې ټول افغانان دې په شرمو وشرمول دا دې بس نه و در به در دې کړی ما خویندې دې روانې دي په غربیانو هیوادو ته خو د همدې ولاسه روانې دي که نه دی موږ نسل به بیا څنګه وي آینده یې موږ نسل ته تاسو سوچ کړی همدغه 15 مشرانو چې اوس بچیان ورسره دي ګرمه بخارۍ ورته سټارټ ده شنه واړه ډالر ورته راځي هغه د افغانستان د ولس څه پروا کوي. ګورئ الله ته ورتګ ده موږ به ورځو یو ورځ به موږ نه پوښتنه کېږي سوال ځواب به کوو. دغه 15 مشرانو ته مې سوال ده چې یا 20 دي یا 13 دي اورې چې راسئ د خدای خاطر وکړئ که نه راځئ یم همدغلته ورک سئ نور د افغانستان نوم خو مه اخلئ که نه د ولس استازیتوب کوو د افغان ولس استازیتوب کوو افغانستان استازیتوب ته په خارج کې که راسه ته افغانستان استازیتوب دغسې ما په میدان وکړه دا چې اوس ناست یم ما غوندې راسه کښېنه که نه افغانان وایي ستونزو سره مخ دي باید دغه ستونزو څخه یې وژغورو. کومو ستونزو سره مخ دي؟ بشري وضعیت ترینګلی ده تا جوړ کړی که نه تا نه ده جوړ کړی تا جوړ کړی ده وتښتېدې ټول افغانان دې پریښي خو دا تور دوی نه مني بیا غل چې غلا وکړي هغه وایي چې ما غلا کړې مسولې امریکا کېدلی شي که همدغه کسان دي. ګوره د دې وضعیت د افغانستان ګوره د دې وضعیت ملګري ملتونه 80% ملګري ملتونه د دې هغه لري مسؤلیت او 20% د موږ لغړیان نه دي دا مشران چې دا 45 کاله خپل بچي ته راوګوره د افغانانو په وینه ساتي زه په دې ټولو که ځان ته مشران وایي مشران ورته وایم راسئ افغانستان ته راسئ اسلامي امارات سره کښېنئ خپل حکومت خپل نظام خپل افغانان سره جوړ کړئ. منګه نه ملګري ملتونو ته دوی راوګرځئ حکومت کې ونډه ورکړي که یوازې ژوند کول ته راشئ ژوند کولو ته یې ما غوندې ونډه څه کوي ونډه کې مخکې څه توره کړې چې اوس بیا ونډه غواړي. که تاسو ونډه غواړئ که سرپرست حکومت درته وړاندیز وکړي زه وایم چې زه ونډه غواړم خو ما بیا زه به لکه دې وطن ته خاین یم که نه
څه ډوله زه نه غواړم زه خپل ژوند تیروم خپل کاروبار کوم دوی دې مراسي خپل کاروبار خپل ژوند دې وکړي الله ته دې په سجده سي چې خدای دا تېرې غلطیانې راته معافې کړي او نور دې خپلې تسبیح وایي خپل مسیانو سر دې کیني د لمسو چیښتن دي تاسو وړاندې خدمت کړ د هیواد لپاره د پارلمان غړي وایه په سمه لار روان وایه که اوس پښیمانه یې تاسو چې زه نور نه غواړم چې کوم ملګري چې تللي دي هغوی د عفو صاحب اما دوی فرق ده زه د ولس استازی یم بله مخکې مې د ولس استازیتوب کاو دا اوس هم چې تا سره لاګی یم د ولس غږ پورته کوم مخکې مې مو اوس مې مو نه مې په تیر نظام کې نه تنخواه اخیستې نه مې تجارت کړی نه مې کاروبار کړی د پلار په نوم ما ته خلکو رایه راکړه او هغه نظام کې ما غږ پورته کړی د فساد د ترهګرو د مخالفینو په وړاندې مې غږ پورته کړی او دې نظام کې هم پورته کوم زه وایم چې راسه صحیح ده تېر نظام کې مې زړه ښه کړی و چې خدمت وکړې د ولس غږ پورته کړی اوس ولې زړه نه ښه کوی دا اوس زه تا سره په څه لګی یم وایي اوس ولې زړه نه ښه کوي تا وویل که ونډې و حق غږ صاحب راته وشي مهربانه دوی نه زه هغه نه غواړم دنده چې ما ته مسؤلیت راکړي امام دغه خپل دا مخکې مې هم د ولس چې خدمت مې کوو د امام دا یوه خوله وه غږ مې د مظلوم ولس پورته یعنې کړی دې حکومت کې همدغه سرپرست حکومت دی اوسېږي تاسو تر څنګ ودرېږئ غږ پورته کړئ همدغه څه باید وشي ګوره که ما مخکې درته ویل چې دغه کوم مشران چې راشي را دي سي ورسره کېدي دغسې اسلامي امارات سره یو میکانیزم باندې دغه افغانستان د نور د بدبختۍ نه خلاص کړي یو څه دې رامخته کړي را دي سي صاحبه مهربانه دوی سره د خبرې وکړي سرپرست نظام سره او دا زه بهتره ګڼم چې الله به هم ترې راضي سي افغانان به هم ترې راضي سي او دا دوی چې څه روان کړي ټول افغانان په دې پوه دي چې دوی به جنګ راوړي لنډې دمې ته زه بیا راګرځو کور دی بدن درنو لیدونکو لنډ دمه لرو بحث دوام لري بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ حسن زوی صاحب خیر دا وضعیت خو امریکا هم پکې لاس لري ملګري ملتونه هم لاس لري تاسو په خبره سرپرست حکومت هڅه به ورته کوي څه به را ژوندي کړي او تاسو یادونه وکړئ چې هغه کسان چې وړاندې دلته ول اوس تښتېدلي دي تښتېدلو نوم به ورکړو دوی یو 60% دوی هم لاس درلودو پکې خو اوس دا راته ووایي د دې وضعیت بیه پور څوک پرې کوي ولس حکومت څوک یې پرې کوي ما مخکې ورته ویل چې دا پور باید ملل متحد پرې کړي هغه به څه ډول پرې کوي هغه به دا ډول پرې کوي چې موږ ټول اتفاق سو افغانان دا شل دې هم راشي توبه دې وباسي خپل وطن ته دې راشي ورور جانه خپل وطن خپل افغانان موږ دومره څه لرو جلال صاحب لالزوی صاحب چې موږ دومره څه لرو چې موږ کولی شو چې یو 3-4 هیوادونه ځان سره نورم پرمختګ باندې بوزو موږ داسې زیرمې لرو ټول نړیوال بچي ته معلوم ده چې موږ دلته څه نه لرو د افغانانو یووالی باید ملګري ملتونه را جوړ کړي نه ملګري ملتونه تا ته یووالی جوړوي تاسو یادونه وکړئ چې دوی دې راولېږي دوی دې راونه لېږي دوی دې راشي دوی دې خپله راشي په خپله به زړه نه ښه کوي خپله چې زړه نه ښه کوي خو بس هغه ملګري ملتونه او دوی یو خبره ده چې څومره هغوی خیانت کوي دومره همدغه افغانان د موږ چې دي چې نه راځي هغه هم خیانت کوي هغوی په هر صورت هغوی د خیانت کې عمل ته دي وي ولې کور دننه دغه ستونزې باید څه ډول حل شي کور ستونزې خو ستا نه همدغه بشري وضعیت د خلکو په بشري وضعیت دی موږ چې ملل متحد موږ نه لاس وانخلي چې وایي چې موږ 8 میلیونه خلکو سره مرسته کړې 1 میلیون یې راوښی که نه چې زه هغې ته ووایم چې بلکل دا ما خبرې هم دروغ دي دا ما بیان هم دروغ ده افغانانو ته په دروغو لګیم 1 میلیون د دوی راته اثبات کړي ټول مسؤلیت د ملګرو ملتو ده ملګري ملتونه چې افغانستان نه لاس وانخلي صاحب مهربانه افغانانو والله بالله په څو متیلی چې همدغه ملګري ملتونه دي چې موږ سره ځپوي را ځپوي دا موږ مشکلات چې دي دا ټول ملګري ملتونه دي بیا هم دلته راځو په کور کې په لویه کچه بیکاري د خلکو مظلومیت د ولسونو مظلومیت ته دا ستونزه باید څه ډول حل شي په سترګې نشي پرې پټولی حسن زوی صاحب خو زه همدا وایم که نه چې دغه غربیان درنه لاس وانخلي تا کار ته پرېږدي دوی به لاس نه اخلي دلته موږ باید څه وکړو موږ باید یو اتفاق وکړو اتفاق باید څوک رامنځته کړي دغه موږ افغانان دغه ځوانان دا موږ تاسو پوهه دا باید د اسلامي امارات سره یعنی باید دا نظام تقویه کړي ولسي تقویه کړي که سرپرست حکومت دوی راټول کړي
سرپرست حکومت ته مې ویلي چې افغانانو سره کښېنئ، په کور دننه راوغواړئ، ځوانان راوغواړئ، یو کمیسون جوړ کړئ، دغسې ښایسته ښایسته ځوانان لرو، انجینران لرو، ډاکټران لرو، دا دې راټول کړي، د یو کمیسون یا د لویې جرګې له ادرس اورې صاحبه مهربانه دوی سره د مشورې وشي چې د دې وطن د دې ولس موږ څنګه په مخ بوځو. دا اسلامي امارات ته پکار ده صاحب. په تېرو 3 کلونو کې راونه غوښتله، اوس یې وخت ده چې راویې غواړي. ګوره اوس یې ځکه وخت ده که نه، په تېرو پسې نه ګرځو. دا 3 کالو کې چې ونه کړه اوس دې وکړي، پرون نه دا دی نن. یوه خبره موږ ټول یو افغانان یو، خو نن خو دې وکړي. اسلامي امارات ته وایم دا ما ویلم په تېره برنامه کې چې موږ ځوانان لرو، ډاکټران لرو، انجینران لرو، په هره برخه کې لرو. دا څه شته اسلامي امارات چې ده هغه خو هم دی ده چې نیمګړتیاوې خو لري، دا خو نه ده چې دی پوره ده. په کوم برخو کې؟ په همدغه نیمګړتیاوې دي چې ځوانان یې نه دي راغوښتي، ولس یې نه دی راغوښتی. باید دغه ولس سره کښېني، طرحې جوړې کړي چې دغه ولس له مشکلاتو نه څنګه وباسو. دا اسلامي امارات باندې ما په بله برنامه کې هم غږ کړی چې دوی باید یو کمیسون دغسې ځوانان راوغواړي، دغسې مشران راوغواړي چې دغه وطن کې موږ څنګه پرمختګ وکړو. اسلامي امارات خو هغه خپله وایي چې په دې 3 کالو کې ونه کړه، اوس باید څنګه وکړي. اوس هم کولی شي، دوی ښه چانس لري. همدا یې حل لاره ده که چېرته دوی دغه لویه جرګه راغواړي، ولسونه راغواړي، د دوی غوښتنې مني. مثلا یو غوښتنه، اساسي غوښتنه چې د ښوونځیو خلاصون ده د نجونو پر وړاندې، ورته نورې غوښتنې دغه څه ډول باید ومنل شي؟ ګوره د انجونو خو ما ویلي چې نور باید ما نه پوښتنه مونه شي. 20 برنامو کې مې ویلي دا د دوی بلې دا اساسي غوښتنه ده، حق د ارزښت ده. ګوره زه نه دلته شک ده. شک څه ډول ده؟ ما ته شک ده چې دا د انجونو مکتب ته اسلامي امارات په کوم سبب نه خلاصه، چې کومې رسنۍ ته کښېنمه همدا سوال رانه اول تا کور ودان تا خو اخر کې وکړه، اول کې رانه همدا پوښتنه کېږي. نو زه اسلامي امارات ته وایم چې د انجونو مکتبونه د دوی خلاص کړي، ځوانان، ولس، یو کمیسون، یو ادرس دې ورته خلاص کړي چې موږ تاسو په اتفاق نه سو. غربي نه غواړي چې تا په اتفاق کړي، چې تا وطن جوړ کړي، ځانونه به نه سره غولو. اسلامي امارات دې په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو سره مصلحتونه مشورې وکړي، نجونو ته د مکتب خلاص کړي. چې مکتب خلاص نه کړي، اول زه ورته وایم من په دې میز ناست یم، 2 میزونه مې پرې غږ وکړه چې دا ظلم، دا زیاتی ده. زموږ آینده نسلونه 3 کاله مخکې کرونا خراب کړه. د موږ خویندو درسونه ونویل، تاسو ته که معلومه وي د جمهوریت نه مخکې د کرونا په نوم باندې موږ مکتبونه بسته سو که نه. خو زه فکر کوم دا ټول د ملل متحد نه دا 45 کاله چې موږ کې کوم خرابیانې راغلي دي، والله بله چې همدغه ملل متحد کوي. کرونا یې را مخکې کړه. ته وګوره کرونا چېرته وه؟ یو بزنس و چې په نړۍ دوی وکسره، یعنې حقیقت یې نه درلوده. کرونا چېرته حقیقت درلوده؟ زه هلته هغه وخت کې د تفتیش رئیس ما په مابس کې ما ورځې 15,000 بندیانو سره کتلي دي. زه مستند اسناد هم لرم چې دا د زه څه درته وایم. خو په ډېر لویه کچه کسانو ژوند د لاسه ورکړلو دغه ناروغۍ له امله. ګوره دغه یو داسې وایرس و که نه چې موږ به ورته ویل که نه چې هغه موږ به پخوا څه ورته ویل چې زکام ده او سینه مې خرابه ده او شنه ټوخله ده او سیل مرض ده او هغه مرض ده او دغه ده. صاحب مهربانه ټولې معاملې دغه غربیان دي. دا ټول دا اوس د اسلامي امارات ولې پرمختګ ته نه پرېږدي؟ افغانان خو دي اسلامي امارات دا ولې پرمختګ ته نه پرېږدي؟ ځوانه موږ سره چې څه دي که نه هر څه نه به تېر سو. موږ ته دا ټوله خاوره سره زر دی. هغه په دې پوهېږي لږ به ډیپ لاړ سو چې دوی څه سوچ لري. هغه وایي چې دا افغانان غیرت لري، صاحبه مهربانه عقل لري. عقل کې خیر دی، موږ مشران نه ده. اوس دا ځوانان عقل لري خو مشران هم عقل نه لري. د تېر 45 کاله مشران موږ چې څه لرو که نه هغوی په دې ډارېږي چې دا به نړیوالو ته ډېر غټ غضب شي په اقتصاد هغه کې. کیدای شي موږ دغه خپل څه چې لرو دا خاوره نه ده، دا سره دي، سونا ده، ظواهر دي، دلته ګاز لرو، تیل لرو، صاحب هر څه لرو. کله ترې ګټه پورته کېږي چې نړیوال موږ نه لاس واخلي هلته ګټه پورته. ښه دوی چې لاس نه اخلي همداسې به پاتې وي؟
ما خو ویل چې یو اتفاق منځته رامنځته شي دې کې هم تاسو یو شک درلودلو وایي دغه ارزښتونه چې نه منل کېږي غوښتنې نه منل کېږي تاسو یو شک لرئ ولې نه منل کېږي په اسلامي امارات مې اوس شک ده که نه چې ولې نه منې دغه افغانان دي راټولې که ټول راټول که صاحبه مهربانه ځوانان لرو هره برخه کې لرو چې تی نه راټولی دا وجه څه شي ده دا غوښتنې چې نه منل کېږي ارزښتونو ته په وخت ساته رسېدنه نه کېږي سمره پرمختګونه شته د رغنیزې چارې روانې دي ارزښتونه یې بره ژوندي کړي خو ځینې ارزښتونه تر پښو لاندې شوي لکه د زده کړو بندې دروازې که دا دروازې همداسې بندې پاتې کېږي څه فکر کوئ چې دغه اقتصادي او بشري وضعیت به نور څومره ټکنی شي ګوره اسلامي امارات خو اوس وایي که نه چې موږ دې ته طرحه جوړو او په دې باندې موږ روان یو غواړو ټول اسلامي امارات وګړي یو شرایط په چوکاټ کې راخلاص شي دوی چارواکي ټول ما سره همدا خبره کوي چې په شریعت چوکاټ کې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص کړو نو اوس ګورو چې دوی کله خلاصوي که دوی خلاص نه کړي دا خو یې موږ اوس هم نیوکه ده ځوانه مخکې مو هم دا نیوکه کړې بیا یې کوو زر وارې نور هم کوو نیوکه هم دا موږ حق ده د موږ د خویندو حق ده باید دا دوی زر تر زره که طرحه په اسلامي شریعت چوکاټ کې برابري نو فکر کوم چې طرحه دومره ټیم نه نیسي په دې دوی ګړندي شي بله حسن دوست صاحب بحث هم راټولوو څه باید وشي تر څو له دغه وضعیت څخه وځو هغه اساسي لارې چې اوسېږي چې رښتیا دغه بشري وضعیت هم له منځه لاړه شي په هېواد کې ارامه ژوند ولرو قشاقي لارو ښکار نه شي د ځوانانو په هېواد کې په امن ژوند وکړو ګوره ما خو ویل چې دا اسلامي امارات پورې تړلې چې موږ دغه اقتصادي وضعیت دغه بحران دا اسلامي امارات ما مخکې درته ویل تکراري نه ده په کار چې دوی که لویه جرګه نه راغواړي صحیح ده که نه لویه جرګه هم پرېږده یو کمیسون ځوانانو ته جوړ کا یعنې اسلامي امارات څه پړ دلته ملامت ده په دغه نقطه کې ملامت ده چې دی باید مشورې د ټولو ځوانانو سره وکړي بچي سره وکړي دلته درسونه ویلي تعلیمونه یې کړي تکلیفونه یې تیر کړي انجینران دي ډاکټران دي په هره برخه کې ځوان لرم یعنی مسؤلیت د حکومت ده که د خلک لوږې هم دي که کار او فرصت هم نه لري ته ټول مسؤلیت چې د ما درته ویله چې 80% موږ نړیوالو دې ته رسولي مسؤلیت د نړیوالو ده او دغه اوس یو دا خو پردي ده دا خو ټوله پړه په اسلامي امارات نه سو ما ورته وراچوی ولې دغه دلته چې تاسو تورنوی وایي چې دغه ارزښتونه نه راژوندي کېده غوښتنې نه منل کېږي دغو برخو کې خو پړ دی بیا په دغه کې پړ دی چې د نجونو مکتبونه نه خلاصوي په دغه کې ملامت دي چې ما ځوانانو ته وخت نه ورکوي دوی باید د موږ دوی وایي وخت مو ورکړی ده نه ده ورکړی دوی وایي ټول اداراتو کې وخت ورکړل شوی ده وخت دې ورکړی ده صحیح ده چې اداراتو کې ستا هغه بالکل منم په اداراتو کې ما خپل هم لیدلي اما ډېری ځوانان دي چې هغه تر وګوره بېروزګاره دي روان دي وطن درته پرېږدي زه وایم چې یو کمیسون را مخکې که دې ځوانانو سره تشویق یې که کښېنه او مشورې ترې واخله چې په دغه برخه کې اسلامي امارات زه پړ ګڼم ملامات په دغه نقطه نور خو موږ ملامات او سلامات الله ته معلوم ده او نړیوال موږ هغه دي چې موږ نه پرېږدي دا ملل متحد 80% مې مخکې درته ویل او دغه 20% په دې زود دوی ګڼم چې د نجونو مکتبونه دي خلاص که اول ډاس کې دوم خبر دا ده چې د تا غوندې کدرونه تا غوندې ځوانان دي ما خارج ته روان دي دې مخنیوی وکړه دې مخنیوی په هغه وخت کې کېږي چې ته یو کمیسون ورته جوړ کړې د دوی راوغواړې د هر ولایت نه ځوانان راوغواړې ولې لومړی کې یو لویه جرګې راوغوښته لویې جرګې په نوم خو وروستیو کې د عالمانو شورا نوم یې ورکړلو هغه خپل کارونه دي دا نتیجه نه ورکوي چې زه تایید نه کوم د عالمانو شورا دې راغواړي هره ورځ موږ یې څه کوو وایي عالمان د ولسونو نمایندګي کوي د هر قوم نه یې سپین ږیري راټول کړي به ګوره دغه دوی خپل کار و هغه د تا م وکتله څه په هغه ولې څه نتیجه یې ورکړه نتیجه نه لري یعنې نه څه تا نه سوال کوم څه نتیجه یې ورکړه تا نه سوال ده تر اوسه پورې نه تر اوسه پورې نه خو راجوړ کړه یو کمیسون چې دا ما کومه طرحه درته ښودلې دغه ځوانان د هرې ولایتونه راټول کا دا خو څه پیغور نه ده شرم خو نه ده تکلیف خو نه ده ته نظام په 4 ولایتو نظام حاکم ده ته دومره نشي کوی چې هر ولایت نه ځوانان مشران یعنې دلته خو ټول موږ تاسو په هر ولایت کې ځوانان هم معلوم دي مشران هم معلوم دي دوی دا تکلیف وکړي دغه طرحه دې جوړه کړي زه فکر کوم چې خپله موږ تاسو په اتفاق نه سو افغانان غربي تا نه غواړي چې په تا امن ته پرېږدي که یووالی هم رامنځته کېږي حکومت باید دا کار وکړي
خو زه وایم چې دغه حکومت دې په دغه برخو کار وکړي ځوانان دې را جذب کړي یو ما ورته ویل چې لوی جرګه پرېږدي یو کمیسیون ورته جوړ کړه یو ادرس د هر ولایت کې ځوانان هم معلوم دي مشران هم معلوم دي هغوی سره چې په هر یو ورځې ته هر ولایت ته یوه ورځ ورکړي یوه میاشت کېږي یوه میاشت او 4 ورځې کېدی شي ډېر الله پاک په دغه اتفاق راضیم شي دا کومه طرحه چې ده چې دوی دا نه کوي په دې کې ملامت ګڼو صاحب ښه یو بله دا که هم ډول دا اړخ افغان سوداګر حکومت ورته هم زمینه برابره کړې ده یو شمېر راغلي هم هیواد ته سرمایه ګذاري دلته کوي یو شمېر لا هم پاکستان کې دي هلته خپل کارونه وړاندې وړي ولې نه راګرځي ګوره اول زه په پاکستان کې وم خپل کار مې کوو نو اوس ما چې ارزیابي وکړه چې وطن کې امن او سوله ده هر سوداګر باید فکر وکړي که د افغان بچی افغاني وطن سره مینه سوداګره ته چېشته تختې که ته افغاني راسه په خپل وطن کې د سرمایه وکړه سرمایه ګذاري وکړه وایي دلته لا هم زمینه نه ده برابره شوې حال دا چې امنیت شته وضعیت ښه ده هغه خو دروغ وایي هغه سوداګر نه ده هغه ایجنټ ده چې وایي امن نشته امن ته چېشته وایي ته خو یو راپور دې راکړه که نه چې په یو ولایت کې یا ډاش ډوس شوی چې زه تا خبره ومنم او سوداګر چې نه راځي سوداګر چې نه راځي هغه سوداګر دی نه هغه چې وایي چې موږ نسو راتلی هغه ایجنټان دي ایجنټان هغې ته سوداګر نه ویل کېږي نورو هیوادونو کې سرمایه ګذاري ته زړه ښه کوي خو افغانستان کې نه هغه سوداګر نه دي صاحب سوداګر چې دی افغانستان کې پاتې دي هغه یا پیسې ارامې دي یا تیر نظام کې فساد کړی سوداګر نوم یې ورکړی نن هغه سوداګر نه دي اوس ورته زمینه برابره شوې ستاسو په نظر څه ته دغو سوداګرو ته چې بیرته راوګرځي غلو ته که سوداګرو ته خو زمینه برابره ده امن دې غوښته سوداګر هغه د نه ډاس ته نه ډوز ولې نه راځي حکومت ورته امکانات ورکوي هغه څه چې دوی غواړي ولې نه دي ورکړي ته نه ګورې دا درګر د سوداګر لګیا نه دي تا د یو سوداګر مشکل لیدلی مخکې به همدې سوداګرو نه جزیې نه اخیستل کېدې تیر نظام کې بیا ولې زړه نه ښه کېږي په دومره لویه کچه په کم شمېر سره راغلي دي ګوره په کم شمېر نه دي راغلي ګوره سوداګر چې ورته وایه هغه پراته دي په افغانستان کې ایجنټان هغې ته وایي چې نه راځي ښه ولې د بشري وضعیت بیا اقتصادي وضعیت به یاد کړو چې راپورونه د مرستو لیدل کېږي یا خپل اقتصاد وزارت وایي چې دلته لاسلیک وشولو دغه پروژو باندې لاسلیک وشولو د یو نوه زیرې ورراپورته کېږي خو وضعیت همغه ډول ده ګوره لالزوی صاحب تاسو ته ما مخکې وویله چې ټوله معامله د چا سره ده ملګرو ملتو سره ده موږ تاسو باید حقیقت ووایو اوس په افغانستان کې تا من غوښته سوداګر امن شته که نشته ښه شته شته که نه چی غواړې رانه زه د اسلامي امارات نمایندګي نه کوم نه د اسلامي امارات چارواکی یم څه ډول امکانات چې غواړم باید سرپرست حکومت یې راکړي څه غواړې ته راته ووایې څه دې غوښتنه ده چې نه مې درکړې سوداګره خو ایجنټ نه به راته سوداګر نه جوړه دا شنونکي نه دي دی باندې نه چې رغږېږي دا ته وایې شنونکي دي شنونکي چې خو راسئ ما غوندې افغانستان کې کښېنه تا خارج نه راباندې شتون بي را سړی زه شنونکی یم زه هغو ته هېڅ احترام نه لرم دا خارج کې چې ناست دي چې دا وایي چې زه افغان یم او شنونکی یم دا د خارجیانو ایجنټان دي که افغان یې ولې زه څه شی یم زه رانغلم د ولسي جرګې ما باندې د اختطاب غږونه نه کېدل د رئیس د پارلمان نه حقیقت مې ویل بله لار ورسره نه وه ولس ته ویل چې دا اختطابچي ده زورواکی ده غاصب ده اوس پښیمانه کې خوشحاله دوی سره مل وې مل نه ومه معلومه البته یو جام و دنده سرته رسوله ما مخکې تاسو وړاندې نه ویل چې دلته فساد ده رئیس جمهور باندې مې غږ ونه کړه چې دا نظام به خدای درته زوال کړي فسادګر د ځان نه تاو کړي دا 4 دانې لکه د غله د ځان نه تاو کړي چغې ته یې ما نه اورېدلې ځوانه زه ورسره خوشحاله وم چا غږ نه اورېدو غږ چا اورېده غږ یې نه اورېدو الله پاک هغه دی نظام سکوت وکړ دوی وتښتېدل که نن د ولس غږ وانه اورېدل شي پایله انجام دی څه په مشکل سره مخ شي همدغه لار به روان وي همدغه لار به روان وي نه چې د افغان ولس غږ وانه اوري اسلامي امارات هغوی پایلې هم همدغه دي یعنې که هر حکومت ولس ته ونه غواړې ولس ځان سره ماهنګ نه کړي ته اسلامي امارات ته قسم ده که دا نظام سر ته ورسوې
ته چې دا نظام چلای خو د ولس په سرونو باندې دا نظام کوي که نه بهتره دا ده چې اسلامي امارات څوک راوغواړي د افغان مشران داخلي د هر ولایت نه ځوانان دې راوغواړي چې یو اتفاق یو اتحاد او دغه نظام اوس دې نظام کې غټه ستونزه کومه دی موږ تاسو د نجونو مکتب ته خو بله لاره یې راوښی نړیوال چې راجګ شي د نجونو مکتب همدا بهانه همدا یوه بهانه ده نو اسلامي امارات ته وایم چې خدای په خاطر دا پالیسي کې تغییر راولئ ځوانان سینې ته راجوخ کړي ولس سینې ته راجوخ کړي او که راجوختې نه کړي تر وګوره غربیانو لاس طرحې افغانستان ته جوړې کړي نو لاسو کې خو یوه ولا در باندې عملي کړي دا په دوحې کې چې کومه غونډه جوړېږي ځوانه دا ټول تر وګورې خلاف د اصولو ده اوس څوک غږ کوی شي چې دا ولې خلاف د اصولو برنامې په ما تطبیق ولې سرپرست حکومت د رد ځواب ورکړو ګډون نه کوو ورې که نورو چا پې غږ وکړه چې دا ولې ته دا خلاف د اصولو افغانستان سره کوې دغه ناټو کې دغه افغانستان سره چې هماهنګ څلوېښت دي که څو هیوادونه دي یو هیواد پې غږ وکړه منشم دې ده او کوپیانان ده او که موپیانان ده او که ملل متحد ده او که برشري مرستې دي او که دغه نړیوال سازمانونه دا ټول د امریکا خولې ته ناست دي دا خو رهبري امریکا کوي یوازینی حل لاره همدغه ده اوس چې ملل متحد ته ووایي چې ورسه په دې ملک دا وکړه ملل متحد د هغه غلام ده د امریکا غلام ده د هیواد دغه بشري اقتصادي وضعیت ته حل لاره به همدا کېدلی شي چې سرپرست حکومت دغه کړنې ترسره کړي اتفاق ولس راټولول د ولس غوښتنو منل د ولس د غوښتنو منل چې په دې اونه کې سر ته رسېږي کور د وطن خیر اوسې د پخواني حکومت د پارلمان د تفتیش رئیس ښاغلی شاپور حسنزوی صاحب کور د وطن چې بحث کې ګډون وکړلو تاسو نه مننه سلام کورم ودان درنو لیدونکو محراق پر همدې ځای پای ته رسو تر بیا ښې چارې